تازه خبر چې همدا اوس مو ترلاسه کړ، پر ډیورن کرښه د افغان وګړو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. دا چې جګړه په څه رامنځته شوې ده، هیله ده ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پر ډیورن کرښه تر دم ګړیه د 20 افغانانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی، خو د پاکستاني پوځ د هلاک شویو کسانو شمیر لا نه دی روښانه. افغان ځوانانو د چمن دروازه نړولې او د پاکستاني پوځ تاسیساتو ته یې اور ورته کړی دی. خبري الوی پاڼې ته رسیدلي راپورونه ښایي چې له شاوخوا سیمو ځوانان له وسلو او توپرونو سره دې غزا ته وروتلي دي. پاکستاني پوځ یو افغان میرمن او 2 کسان په ګولیو غلبیل او شهیدان کړي دي. د پوځ له قلعې نه په پراخه پیمانه پاکستاني پوځیان راوتلي او پر عامو خلکو یې ډزې کړي دي. مسافر له تیرو څو ورځو راهیسې د چمن سپین بولدک د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوله، خو داسې ښکاري چې نن صبر تمام شوی دی او پر دروازه یې د افغانستان لوري ته د اوښتو هڅه کړې ده. له سیمې ریپورټونه وایي چې دې نښته کې د ځینو کسانو وژل کېدو ترڅنګ یو شمېر احتجاج کوونکي او نور مسافر ژوبل شوي هم دي. په چمن کې ځایي خبریال نورزمان اسکزی وایي 3 کسان شهیدان شوي دي او اخ او ډب لا هم روان دی. ښاغلی اسکزی وایي په شهیدانو کې یوه میرمن هم شامله ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او خبر هم د سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.